ویډیو ګرومبي سر کې د خیبر افریدي باره کې دغه یو څو معلوماتي خبرې به وکړو او بیا په دویمه حصه کې به د خیبر افریدي یو څو شعرونه تاسو ته ووایم چې پته ولګي چې دا د لوړ فکر خاوند چې دی د شاعري څنګه وه. نو خیبر افریدي په 1962 کې پیدا شوی دی، په خیبر ایجنسۍ کې پیدا شوی او دغه دور هغه دور چې کله حمزه بابا هم ژوندی و، خاطر افریدي هم ژوندی و. نو ګورې دا ویلی شي چې وایي د غټې اونې د لاندې وړوکې بوټې وده نه کوي، خو خیبر افریدي او خاطر افریدي کې دومره طاقت و، د هغوی په شاعرۍ کې دومره ځای و چې هغوی د حمزه بابا د غټې اونې د لاندې هم وده کړې ده. نو دغه متل غلط ثابت کړی دی. خیبر افریدي ترقي پسنده شاعر او په دغه دور کې لکه سوچ وکړئ چې د پښتنو وطن او بیا قبایلي سیمه په هغې کې چې د کوم فکر او کوم ترقه پسندي، نو هغه یو مثال دی زموږ دپاره. د حمزه بابا د قافلې ملګری دی. نو څنګه چې هغې کې موږ ووایو چې حمزه بابا هغه سړی دی چې د کلاسیک او د ماډرن پویټري په منځ کې برج دی، پل دی. نو دغه شان خیبر افریدي هم دی چې یو طرف ته د هغه په شاعرۍ کې کلاسیکیت دی او بل طرف ته د هغه په شاعرۍ کې جدیدیت دی. د خیبر افریدي په شاعرۍ کې د امن پیغام دی، د محبت پیغام دی، برداشت پیغام دی. پښتنو کې برداشت نشته. د انسانیت پیغام دی، د انساني حقوقو پیغام دی او د معاشرتي انصاف. خپل ژوند کې خیبر افریدي 5 کتابونه وایي چاپ کړي چې یو پکې د نثر کتاب و او د نثر د دغه کتاب نوم ګرځېده او د هغه د مرګ نه پس د هغه 2 نثري کتابونه چې کوم چاپ شوي دي، د یو نوم دی داروګر او بل پښتانه نومونه. اوس د خیبر افریدي یو څو شعرونه در سره شعر کومه. نو زوږ ته 2 مینو نه خوله وښکه، زوږ ته 2 مینو نه خوله وښکه، عشقه کوم طرف ته د کیسه وښکه او سرو وداد به وایم د اولې شپې، سرو وداد به وایم د اولې شپې، بس په سترګو سترګو کې مې شپه وښکه او زه به په یارانو نازېدلم ډېر، چا رانه اوس زړه او چای نه وښکه او وخانیه کور دې بیبي کېنوه، وخانیه کور دې بیبي کېنوه، چېرته چا حجرې ته پښتانه وښکه. دومره روشن خیاله سړی دی، خو ګورې د پښتون کلچر او ثقافت او کلتور او پړده هغې باندې هم بلیف ساتي. دا موږ ته په دې کې میسج دی چې بیلنس ساتل غواړي، خپل روشن خیالي په خپل ځای باندې، خو چې کوم کلتور دی نه په خپل ځای باندې. نو وخانیه کور دې بیبي کېنوه، چېرته چا حجرې ته پښتانه وښکه او ځان د حال په منډه کې رستی وینم، ښه دا که د میو مې توبه وښکه، هر تکمیل آغاز د زوال وګڼه، ما د دې نظام نه اندازه وښکه او وناکامۍ ستا دې ورته مخه وي، وناکامۍ ستا دې ورته مخه وي، تا د کبرجنو نه لشه وښکه او ناڅاپه محفل ته چې اوتر راغلی هی شو د خیبر نه خو دې ساه وښکه. او پخوا جونو اوربل کې تعویضونه ټک وهل، پخوا جونو اوربل کې تعویضونه ټک وهل، دې شوخو به کې اوس زمونږ زړونه ټک وهل او پتنګ غوندې به سوځم خو فریاد به نه کوم، ستا عشق زما په ژبه اوس میخونه ټک وهل او منشا په عالم کې د خیبر و درناوی. خیبر جنسي دی، منشا په عالم کې د خیبر و درناوی، قدرت په دغه سیمه باندې غرونه ټک وهل او د غرونو پښتانه ده خو د فکر زلند، د غرونو پښتانه ده خو د فکر زلند، په تور لوپټۍ مو کېشونه ټک وهل او یوې مستې په ګودر باندې غزل وې د خیبر، یوې مستې په ګودر باندې غزل وې د خیبر، یوه پیغله ګډېده نورو لاسونه ټک وهل. بل ځای کې دنیا نظم دی، په هغې کې وایي خبر نه یم چې کوم طرف روانه د دنیا، خبر نه یم چې کوم طرف روانه د دنیا، د کوم پړاو له مخه سرګردانه د دنیا او ښایست په دې جهان کې په سنګدلو شو فاتح، ښایست په دې جهان کې په سنګدلو شو فاتح، په حسن په ښایست تل مهربانه د دنیا او بازار د دنیا لوی دی او فرصت ته مختصر، بازار د دنیا لوی دی او فرصت ته مختصر، بس دا یې د سبب چې په ما ګرانه د دنیا او مادي د سړیتوب نه بغیر وکړه ارتقا، مادي د سړیتوب نه بغیر وکړه ارتقا، په خپله ارتقا اوس پښیمانه د دنیا او په ځمکه باندې نښې دي د ډېرو زمانو، په ځمکه باندې نښې دي د ډېرو زمانو، د ډېرو تبدیلو نه پس ودانه د دنیا. بل حجره نظم دی، بیا د خوږ زړونو ټکور دی په حجره کې، بیا د خوږ زړونو ټکور دی په حجره کې، داسې ګرم ټنګ ټکور دی په حجره کې، د دروخو کیسه کوي مطلب یې ته عشق د پټ داسې سمسور دی په حجره کې او خوشحال خان په کټ کې ناست خلک دم دي، ګوره بیخ د کام غمخور دی په حجره کې او په حجره کې فرق د خان او نوکر نه وي، په حجره کې فرق د خان او نوکر نه وي، هر سړی د سړي رور دی په حجره کې او شپه پخه شوه واده کړي کور ته لاړل، شپه پخه شوه واده کړي کور ته لاړل، د لونډو خو بس کور دی په حجره کې او په ګودر باندې د جونو ټیل ماټیل دی، په ګودر باندې د جونو ټیل ماټیل دی، پسرلی دی داسې شور دی په حجره کې. خپل دی ګبره دی اخري نظم دی، خوښ مې په تاوان دي خپل دی ګبره دی،
خوخ مې په تاوان دي خپل دیګه پردي، هسې په ما ګران دي خپل دیګه پردي. او شرط پکې بس دا دی چې حاسد نه وي، ما ته خو یو شان دي خپل دیګه پردي. او ژوند یو سلسله ده د عدم بلور، ژوند یو سلسله ده د عدم بلور، وار په وار روان دي خپل دیګه پردي. او ګوره پښتانه سره یو کیږي نه، ګوره پښتانه سره یو کیږي نه، ټول سره ویران دي خپل دیګه پردي. او ژوند یو بڼې چغ دی په گردش کې دی، ژوند یو بڼې چغ دی په گردش کې دی، واړه سرګردان دي خپل دیګه پردي. او پړ مخې پراته مېکه ډکې دي، پړ مخې پراته په میکه ډکې دي، دا نوي رندان دي خپل دیګه پردي. او دا د کافر لور شوله رالویه زر، دا د کافر لور شوله رالویه زر، اوس ترې په لړزان دي خپل دیګه پردي. او ټول که موږ د خاورو نه پیدا یو خو، ټول که موږ د خاورو نه پیدا یو خو، ښکلي په ما ګران دي خپل دیګه پردي. او باغ کې د دنیا خیبره وګوره، باغ کې د دنیا خیبره وګوره، خاندي خو پریشان دي خپل دیګه پردي.